ختیځه اسیا د نړۍ د نورو سیمو په پرتله تر ډېره ارامه ښکاري. دلته نه د منځني ختیځ د جګړو غږ اورېدل کېږي او نه د اروپا د خونړیو شخړو سیوری پرې دومره دروند دی. که څه هم د تایوان پر سر تاوتریخوالی شته، خو ډېر لږ کسان باور لري چې امریکا او چین به روغتیا هم د هغه لپاره جګړه پیل کړي. د شمالي کوریا مثال هم دا ښیي چې کله اټومي ځواک موجود وي، جګړه تر ډېره د ګواښ تر پولې محدوده پاتې کېږي. خو دا ظاهري سکون اوس د بدلون نښې لري. جاپان چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ځان د سوله ییز هیواد په توګه تعریف کړی و، ورو ورو بیدارېږي. په لومړي ځل یوه سیاسي ډله په پارلمان کې اساسي اکثریت ته رسېدلې او د هیواد لومړۍ ښځینه صدراعظمه تکایچي د جرأت او خطر لار غوره کړې. هغې نه یوازې سیاسي واک ټینګ کړی، بلکې د ولسي محبوبیت څپه یې هم رامنځته کړې ده. دا ډول قوي مشرتابه د جاپان په سیاست کې کم لیدل کېږي. اصلي بدلون هغه ځای کې دی چې نړۍ ورته ګوري. د جاپان دفاعي تګلاره تکایچي ژمنه کړې چې دا سیاست به له سره وکتل شي. پوښتنه دا ده چې تر کومه ځایه ستراتیژي بدله شي. دا یو عادي ګام دی، خو که اساسي قانون ته لاس واچول شي او هغه ماده بدله شي چې جاپان ته د پوځ، سمندري او هوایي ځواک اجازه نه ورکوي، نو دا به د جګړې وروسته د جاپان په تاریخ کې تر ټولو لوی بدلون وي. که دا بدلون عملی شي، جاپان به په رسمي ډول پوځ ولري، هغه پوځ چې په حقیقت کې اوس هم شته، خو د ځان دفاع ځواکونو په نوم پیژندل کېږي. قانوني کول به یې ځواک نور هم زیات کړي او د پوځي صنعت وده به چټکه کړي. حتی د اټومي وسلو پر سر بحث چې تر اوسه ممنوع، کېدای شي عادي موضوع وګرځي. که څه هم دا ګام نږدې نه ښکاري، خو یوازې د بحث د دروازې پرانیستل هم د سیمې لپاره لوی بدلون دی. تکایچي دا هر څه د جاپان د خپلواکۍ تر شعار لاندې کوي. خو پوښتنه دا ده، آیا دا رښتینې خپلواکي ده؟ جاپان لا هم پر امریکا تکیه لري او خپله نږدې اړیکې له واشنګټن سره پټوي نه. د امریکا لپاره یو پیاوړی خو بشپړ خپلواک جاپان د منلو وړ نه دی، ځکه توکیو باید د چین او که اړتیا وي د روسیې پر وړاندې د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه پاتې شي. همدلته خطر پیلېږي. د چین پر وړاندې سخته ژبه، د تایوان په اړه څرګند دریځ او د سیمې د توازن ګډوډول کولی شي د چین او جاپان اړیکې ترینګلې کړي. دا ترینګلتیا یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ نه پاتې کېږي، بلکې ټوله سیمه او حتی نړۍ اغېزمنوي. نو د جاپان د بیا پوځي کېدو دا لاره که څه هم د خپلواکۍ تر نوم لاندې ده، خو ښایي پایله یې له ستونزو ډکه وي. امکان شته چې جاپان ته د خپلواکۍ پر ځای له ټولو ګاونډیانو سره زیاتې لانجې او نوې خطرناکې معادلې په برخه شي.